تازه خبر ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله امریکا ته ځي. جو بایډن ولسمشر غني او عبدالله ته د څه لپاره د امریکا دعوت ورکړی دی، هلته به پر کومو مسایلو خبرې وکړي. جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. تمه ده چې عبدالله او ولسمشر غني په یو سفر باندې امریکا ته ولاړ شي او د افغانستان د وروستیو حالاتو په هکله هلته مهمې لیدنې وکړي. تازه سپینې ماڼۍ د ولسمشر غني او د افغانستان د ملي روغې جوړې شورا مشر ډاکټر عبدالله د سفر خبر ورکړی دی او زیاته کړې ده چې دوی دواړه به د امریکا له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري. د امریکا سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي د خپلو خبرو پر مهال وویل چې تمه د راتلونکي جمعه به سپینه ماڼۍ د ښاغلي عبدالله او ولسمشر غني قربانوي. جزئیات وایي چې د امریکایي ځواکونو وتلو په درشل کې د دواړو مشرانو دا سفر خورا مهم دی او د ټولو سرتیرو په وتلو سره به له هغه وروسته هم د افغانستان او امریکا مشارکت ثابت کړي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه زیاتوي چې امریکا له افغانستان سره مرستې ته ژمنه ده او هلته د افغان میرمنو او نجونو په ګډون ډیپلوماتیکي، اقتصادي او بشري مرستې به ترسره کوي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا له افغان حکومت سره دخیله ده او ژورې اړیکې به ولري. په افغانستان کې امنیتي وضعیت. افغان ولسمشر پر داسې مهال امریکا ته سفر کوي چې تازه لسګونه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته غورځېدلې دي او نږدې هره ورځ د ولسوالیو د سقوط راپورونه ورکول کیږي، خو تر اوسه دولت د حالات په کابو کولو کې نه دی توانېدلی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.